بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. په ښارونو کې یو هم د کثافاتو لویه او جدي ستونزه ده چې ګڼې ناروغۍ ترې راپیدا کیږي. خو د مزار شریف ښار 5مې ناحیې مسؤلان وایي دغه ستونزې هواري لپاره هره ورځ کور په کور کثافات راټولوي او د ښار څخه یې بهر لیږدوي. د مزار شریف ښاروالۍ 5مې ناحیې امیر وایي د ښاروالۍ د لارښوونې سره سمې د خلکو سره په همکارۍ د ښار د پاکوالي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. 3 موتر، دو موتر داریم، یک تراکتور. این حدود بر ما تعیین نکرده که چقدر کثافات باید انتقال بدیم روزمره. یعنی شارواس فضل خدا دست ما را باز مانده. چقدر کثافاتی که باشه، اگر یک روز 6 دفعه هم شود، 4 دفعه هم شود، زیادتر هم کمتر هم شود، فضل لسان خدا ناحیه مربوطه با همکار ان شاء الله در خدمت اهالی گذاری خود فضل خدا هستند ان شاء الله بوده. هغه زیاته کړه د عوایدو په برخه کې هم دغه اداري مسؤلان توانیدلي چې ډیر عواید ترلاسه کړي چې د روان کال په 3مه روبه کې له 4 میلیونو ډیره افغانۍ راټولې کړي چې د 2مې روبې څخه پکې زیاتوالی راغلی. د یادونې وړ ده چې 5مه ناحیه د مزار شریف ښاروالۍ یوه محدوده سیمه ده چې مسؤلان د خلکو ستونزو هوارۍ لپاره پر وخت د پام وړ خدمات وړاندې کړي. په بلخ ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې 4 میاشتې مخکې د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوې وي د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د بلخ ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس وایي د بلخ ولایت غوره لیګ سیالیو کې 12 لوبډلو 4 میاشتې له یو بل سره سیالۍ وکړي چې د اتفاق لوبډلې په اتلولۍ دغه سیالۍ پای ته ورسېدې. همدارنګه یو شمېر لوبغاړو دغه سیالیو څخه خوښي وښوده او له مسؤلانو څخه یې وغوښتل چې لوبغاړو ته په هره برخه کې پاملرنه وکړي. و با 28 امتیاز امروز توانستیم مقام قهرمانی دور مسابقات از آن خود کنیم و بسیار خوشحال هستیم. ما بسیار خوشحال هستیم که در این تورنمنت میان 12 تیم برگزار شده بود و مقام اول گرفتیم. له بلې خوا د یاد ولایت د سپورت او بدني روزنې د عامه پوهاوي مدیر ویل چې لوبغاړي ته ټول امکانات برابر کړي او هڅه کوي چې د دوی لا ډیر ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د ټورنمنت په پای کې غوره لوبډلو او لوبغاړو ته ډالۍ او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. په مزار شریف کې یوې دیني مدرسې د دیني زده کړو وړاندې کولو ترڅنګ مسؤلان یې څه باندې 100 تاریخي اثار راټول کړي او په خپل شخصي لګښت ترې یو وړوکی موزیم جوړ کړی. په دې آرام او مناسب ځای کې له 100 ډیر لرغوني آثار ساتل کیږي. مسؤل وایي دا موزیم په دې موخه جوړ کړی دی چې خلک د خپل تیر فرهنګي او ټولنیز ژوند څخه خبر شي. و خیلی آثار قدیمه مختلف نوع اینجا وجود داره. به خاطر یک نگاه داشت آثار قدیمه و افغانیه ما و شما هست. یک انشاءالله کار خیر است، مردم از این خیر میبینن. هیره دی نوی دا کوچنی غیر دولتي موزیم د مزار شریف ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی او لسګونه تاریخي آثار پکې ساتل کیږي. خو مسؤلان له دولتي چارواکو او خلکو غواړي چې د دې موزیم په غني کولو کې ورسره مرسته وکړي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.